حقاني امنیتي ځواکونو ته ویلي خلکو ته د مینې او ورورولۍ غېږ لا پراخه کړئ. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر سراج الدین حقاني پر امنیتي ځواکونو غږ کړی دی چې خلکو ته د مینې او ورورولۍ غېږ لا پراخه کړي. نوموړي د کوچني اختر په مناسبت خپاره کړي پیغام کې ویلي چې اختر نه یوازې په دیني لحاظ بلکې په دودیز لحاظ هم د فاصلې د کمولو، د ورورولۍ او یو بل ته د غېږې خلاصولو، مهربانۍ او شفقت ورځ ده. نو د اسلامي امارت ټول ځواکونه د خپلو خلکو ته د مینې او ورورولۍ غېږې لا پراخې کړي. نوموړي ټینګار کړی دی چې ټول دې د غصې، زور زیاتي، تعدۍ او بدې رویې د خلکو له بې حرمتۍ او زورولو څخه په کلکه ډډه وکړي. نوموړي دغه راز ویلي چې ټول ځواکونه د اسلامي امارت د لوی مشر هیبت الله اخندزاده د عفو فرمان ته په ژمنتیا د تېرې زمانې عقدې هېرې کړي. حقاني په هېواد کې وروستیو بریدونو ته په اشارې پر خپلو مخالفینو غږ کړی دی چې هیڅکله به خپلو شومو موخو ته ونه رسیږي. قدرمنو لیدونکو، تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.